سلامونه ځوانانو پرون ورځ مونږه سی اس اس پلوټ پراپرټي ویلې و چې دغه د ما په کې ډیو جوړ کړی دی هغه ما اعلان کړی دی د باره کې مون خبرې کړې چې دوه ویلیو اخلي او لیفت او بل رائټ ویلیو په دې باندې تاسو خو صحیح پوهیږئ په همدغه ډیپس کې زه درته نن کرسر سی اس اس کرسر پراپرټي اپلای کوم او دغه ویلیوګان یا اپلای کوم سی اس اس کرسر پراپرټي نه چې دلته کې یو پکچر د ما سره زه تاسو سره دا شریکم کم دا وګورئ کله چې مونږ یو ځای ته ځو یو ایریا ته ځو په هغه ځای کې چې زمونږ کوم کرسر د دې ته کرسر ویل کېږي دا کوم پوینټر نه ده تاسو څنګه دا نه کوم تاسو فضل یازي چې خوروم دی باندې موږ پوینټینګ کوو نه چې یو خپل خواته زده ته کرسر یا پوینټر ویل کېږي دا چې کله موږ یو ایریا ته وړو د خپل شپ څنګه بدل کی کوم قسم ته کوم کولای شو چې کسٹم په خپل طریقه باندې نه چې هر قسم ته موږ ورډ ډیزاین چینج کو ډیفالت دا شانتي هند په واسطه پوینټر په واسطه باندې کراس هیر ټیکس ویټ هیلف موو هر قسم د موږ چې یو ځای ته زو باید د خپل شپ بدل کی څنګه تاسو کولای شئ نو همدغه چې د پراپرټي دا او د ویلیو دا کرسر ولیکي او بیا ورته هند کرسر او پوینټر او کرسر او کراس هیر دغه شان دی تاسو چې نور څنګه پراپرټي ان ویلیوز ورکوي دام تاسو کولای شئ چې ورته ورکیا راځو عملی کار په دې باندې کو مدر ته ویلیو چې هر څه بزان ته اسانه کوي سختوي بینه څنګه مونږ کولای شو دا کرسر ویلیوز پیدا کوم کوم دې مونږ راخستلای شو سمپل تاسو راشي په دې ځکه ولیکي چې سی اس اس کرسر پراپرټي دا ماته فل راغللو خو زه دومره کوم چې ولیکي تاسو سی اس اس کرسر پراپرټي بس خلاص دلته کې ګورئ د W3 سکول بیسټ ویب سایټ د ویب ډیولپمنٹ د لرنینګ لپاره یا ویب ډیزاینینګ لپاره ګورئ اوس ته دې ځکه هغه ویلیوز مکمل راځي الیاس او آل سکرول او وغیرہ غونډشته دلته کې ته پریکټیکل خام عملی دلته چې تاسو راغلی ګوره از فلیټ باندې کلیک وکم تاسو اوس ته ګورئ دې ځکه زمونږ سره هغه ویلیوګان کله چې زه دې ډیپ تراشم ګوره دا وګوره خپل شپ چینج کیو ور د شانتي کړلو دا چې زمونږ سره دا الیاس غوندې شو آل سکرول کړل ته کې کلیک وکاو راشه ګوره ډیپ نو غسلو کرسر دا ویلیو مور آل سکرول کړي ګوره دا شپ ته چینج کیږي که زه آټو تراشم آټو ویلیو مور کړي به دا شانتي وي که سیل می ور کړي بیا راشم بیا دا شانتي سیل په شپ ته ګوره راغلو وګوره همدا شانتي کانټیکست مینیو دا نو ټول ویلیوز دي تاسو ورته ګورئ هر ویلیو چې تاسو په کار وي ضرورت په ویب سایټ کې تاسو به هغه کاروي او دا ډېر یو منظم او ډېر یو فارمل ویب سایټ بس تاسو جوړي کله چې دا تاسو پری اپلای کې فرض باندې ورته دا شانتي راغلو دا بای ډیفالت امغه راځي ایری سایز وګوره دا وګوره اس تویسټ دا اس 2 ګوره دا اس دا او دا چې د کریمیو دا اس تویسټ سایز دا صحیح دا ای دبليو ولا دا گریپ شو دا وګوره هند ونته راغی گریپینګ دا بل وګورئ تاسو هیلپ د فرض مثال یو ځکه تا هیلپ معلومات ورکړي دي وګوره دا چې سو کال ته ذکر سروړي دغه شانتي د هیلپ یو نه خبر سره راځي دا رقم ته نور ویلیوز هم مختلف قسم مشترک دا وګوره موو او نارث سایز نارث ایست سایز او نارث ویست او پروګریس دا وګوره نو چې هر یو استاد ضرورت وستا په کار وي امغه به دغه مربوط ګورالته کې څنګه کوي لوډینګ کوي پروګریس کې روان ده نو ګورو راځو خپل کوډینګ ته کولای شي تاسو په خپل باندې چې دا سو کې دته یو ویلیو ورکې فرض مثال یو آر ال خپل پر مثال خپل یو تصویر راوړي کوم تصویر ته انتخاب کړای دی لاس تصویر دا وغیرہ نه خلا کرسر دی جوړ کړای دا ډیزاین کړای دی دا هر یو شی چې ستاوي همدا شانتي به هغه راوخلې نو یو آر ال به ولیکي پکچر او بیا به ورته ډاټ ایکستنشن به ورکې دغه ځکه به کاما پوینټر یا ټو یو شی به ولیکي دا به دغه نه پسنګوږي کار بدل سره کوي په دې باندې عملی کار کوو ویټ او زوم ان او زوم اوټ او انیشل او انهریټ دا خبرې موږ ان شاء الله سبا کو په ډسپلی کې د توایم ابل چې یو کس په ګروپ کې هم پښتنه کړي چې موږ کولای شو چې کله الایمنټ کو هغه موږ ډسپلی او ویلیو ورته فلیکس کو برابرېږي په ډسپلی کې ډېر زیات ویلیوز دی پیغه باندې موږ خبرې کوو ان شاء الله صحیح ده بلاک لیول څنګه شو کولای شو انلاین لیول څنګه شو انلاین څنګه کولای شو بلاک څنګه کولای شو انلاین بلاک څنګه کولای شو انیشل څنګه ورکو انهریټ څنګه کو فلیکس څنګه کو خبرې ان شاء الله کو افاتری خدای ساده درس په دې خاطر باندې زه لګیایم او سمپل درسونه ته اپلوډ کوم چې اوس کسان مصروف دي سو کېو ذکر دي سو بل ذکر دي چټانی ما باندې ډېر زیات تیر شولې نو اکثر چې دي ګډوډ شوی دي په دې خاطر باندې چې وي تر سو خپل ځته ځان نه ورسي او مهم درسونه زمنګ څخه تیر نه غوي نه تیر نشي او پکې کارو کې عملي نو په دې خاطر باندې زه لګیایم هغه درسونه چې هغه ساده دي سمپل دي پیغه باندې تکار کوم او نور درسونه چې کوم ډېر زیات مهم دي دا هر یو مهم درس اوس مهم نه ولنه د مهم ډېر زیات مهم درس ده خو چې دینم زیات مهم درسونه دي کوم چې زمونږ د لپاره مهم رول لوبي په ویب ډیزاینینګ یا ویب ډیولپمنٹ کې نو هغه ماتر سو ورسته پرې دي نو دا واړو درسونه دي تنګي کې پنه او په دې باندې مکمل ځان تر سو پرې وای کوي نو دا شو زمونږ سره دغه دلته مې ته ویلیو هر څه سو خودل ان شاء الله چې زه درته اوس عملی کار کوم زولته عملی ځان په کوم را به شم اوس دې کې ګوره
زه غواړم چې دې ډیپ ته کله ګوره زه کرسر راوړم دا باید خپل شیپ چینج ګوره دلته تاسو ګوره زه ټیکسټ راځم ګوره دا شیپ هغه چینج کیږي کرسر زما سره دلته کې یو شان دلته راځم بل شان دي ګوره ورته زه هم چې کله دې ته راځم باید د خپل شیپ سره کې چینج کی دا ډیپ ته چې کله راځم نو را به شو هغه پرونای کوډینګ چې ما کله کړی د فرن مې کوم کوډینګ کړی هغه کوډینګ راخلا نور هیڅ هم نه کوم فرض کړ زه دلته کې راځم او دلته کې زما سره اول ډیپ ده بس تاسو بس صرف راشي دي کې ساده ولیکي کرسر یا کرزر چې کرسر یا کرزر یو بل سم یاد کی په انګلیش کې یو قاعده شان دي دا ارزه کې نه اپلای کیږي خو کله کله اپلای کیږي دغه کله چې اس نرسته واول راغلی و نو اس موږ زد غوندي تلفظ کو تاسو وایي کنه ځینې وخت خلک اس زد غوندي تلفظ کوي کزینې وخت سین غوندي تلفظ کوي دا په کوم ټیم کې سین غوندي راشي کوم ټیم کې زد غوندي راشي نو اکثره تاسو خپل روز نن سره وګورئ کله چې د اس نرسته واول حروف راتللو او تاسو بیا زد غوندي تلفظ ورکوي دا د سره ایکسترا یو دنه پوینټ شو در سره نوٹ کړئ ښه دا مې چې کله واخیستلو اوس تاسو وګورئ په دې کې ګورئ بیا راځم نو خپل ویډیوز راګي ټیکس ایډیټر او تاسو ته دا مشکل هم بيخي حل شي دا مې جوړ اوسو غوډای ویډیوز دي الیاس آل سکرول آټو سیل کافي او کراس هیر او انسایز او گریب او وغیرہ چې هر یو تاسو په کار وي فرض کول کې زه هیلپ ورکوم څه شی ورکوم ورته هیلپ ورته ورکوم نو چې ذکر دلته کې لاړ شم باید دا سره کې هیلپ راته راکې نو زه براشم دا ډیپ بل چینج کوم د ډیلیک ډیزاین به چینج کوم تاسو ورته ګوري فرض کدا زمونږ سره چې دا دلته کې زمونږ سره هیلپ ده و چې کله دلته راځم خپل دلته ګوري تاسو ورته هیلپ هیر ده کنه چې کله ګورم دلته ز کارسر اورم ډیپ ته داخلي ګورم مخکې د سی بای ډیفالت یو شان دي کله دلته راشم ګور شیپ چینج کیږي دغه د سوالیه ونی نه چې کوم د هیلپ ساين ده تاسو هیلپ چې کله په کمپیوټر کې یو څه باره کې اخلي تاسو به F2 پریس کوئ F2 چې د تاسو سره بیا هیلپ د فاره کار کوي صحیح نو دغه طریقې سره تاسو ګورئ F2 F1 F2 نو صحیح ده ورته ما څنګه F1 پریس کړلو نو ماته څنګه راغلی هیلپ راغلو نو چې کله تاسو F1 پریس کوئ د تاسو سره د هیلپ لپاره بټن ده هر یو پروګرام چې تاسو نه کړی هر یو سافټویر هر یو سټاپ نه کړی F1 بای ډیفالت تاسو فنکشن کې F1 پریس کوئ نو تاسو سره به هیلپ راځي ولته کې ورزه کله دلته راغلم وګورئ شیر راغلو سره کارسر زما شیپ چینج کړلو شکل خپل چې واغه چینج کړلو همدا شان دی بده ځکه زه پروګرس یا ویټینګ ورته ورکم یا لوډینګ دی ځکه بل دی ځکه بل نو چې هر یو تاسو په کار وي فرض کړو هم ډیپ د زما سره اته ته یو بل ویډیو ورکو دلته براشه ان شاء الله چې اوس به دې باندې پوه شئ ډیر اسانه او ساده ده صرف د کارسر شیپ منغه غواړو چې چینج کو کومه طریقې سره چینج کیږي د طریقې سره تاسو چینج کولای شئ فرض کړه ما سره ټیکست ده دلته کې ګوري ورته څومره ویډیوز دي زه پاره کې کې ټیکست اخلم یا بلکې چې دا ویټ اخلم دا بل بز سکم دا بز ویټ کم یا فرض سلورم بز ویټ کم سلورم بز کې ویټ کم دي چې پکچر ته شاید چې زموږ پکچر لوډینګ کوي کله چې څوک راشي نو زموږ پکچر څه کوي لوډینګ کوي لګور کرسر او زموږ سره پکچر ته چې د دې سایز غټ زیات ور کړی کنه نو تور ته وای چې کله څوک دلته راشي باید ویټ کې تر څو زمونږه پکچر څنګه شي لوډینګ کې خو سرور ته پروت د غچ راځي کله شو کېږي تا او به دلته راځي نو خامخا وخه خلیک کنه سایز اضافه وي نو مزو ته چې کله دلته څوک راځي کرسر اوري نو باید څوک ویټینګ کې تر څو هغه پکچر زمونږ سره فل ایچ ډي سایز باندې وته شو شي دلته براشمه زه بادام لوګو ته چینج کوم ډیفټو مو ته څه کړلو ډیفټو مو ته ټیکست کو پر کې زما سره صرف لیکل دي ټیکست هیر یا ټیکس کرسر هیر دلته دا او سلورم کې چې راغلو زمونږ سره ویټینګ شولو ویټ فار فول ایچ ډي اوس چې مونږ کله راشو خپل براوزر ته تاسو وګورئ کله چې دلته راځم ګوره دا د شیپ ته چینج کیږي چې دلته راځم دا ګوره ټیکس ته چینج کیږي مکمل ګوره دلته ګوره چې بار شم بل شانتي راځي دلته ور داخليږم بل شانتي راځي د کې خو هیڅ شي موږ نه دی ورکړي او دلته چې را شو ګوره لوډینګ کوي خلم دا ورته شیپ چینج کړو او لوډینګ پکې سٹارټ شو ویټینګ ور تاویږي دا طریقې سره همدا شانتي زه غواړم چې دا څلورم دا دریم کې نه د ځکه یو پکچر خپل راوړم په خپل خوخه باندې یو تصویر زما په کار د چاغه راشي څه طریقې سره تاسو راوړل شي ګوره دلته راځم هغه پرونای فولډر دا ایمیجز او ایمیجز کې تمام پکچر راوچولای دا د پکچر باندې ځکه کرسر راوړم تاسو وګورئ دلته کې زما سره د دې ټایپ هم راغلو جی پی جی دا او جی پی جی دا او دا ډایمنشن یو ګورئ 50 په 100 کې دا په 2 شپې کې دا سایز 2 کې دا نو دا تاسو چینج کولای را چینج کولای شي د تخمه طریقې سره به دا ډایمنشن تاسو چینج کوئ یعنی ماته ویلو چې
موږ هر اړخیز کار کوو نه صرف طریقه واخیا مضمون شیان ته پرېږدم نه هر یو شی ته بیل بیل خمس طریقې سره کولای شي تاسو دا چینج کړئ ډایمنشن یعنی سایز کم او زیات کوي ورته چې غټ ښکاره شي او ډېر ښکاره شي دلته کې خو ما ساده د برید زمانه دي خدای مې چانه قرض کړي دي دا بل چا دي اوس ګوره زه غواړم چې دا وړوکی ښکاره شي غټ ښکاره شي همدا شی تاسو په خپله خوښه باندې هر یو پکچر چې تاسو خوښوئ هغه به راوړئ یو ډایمنشن ورته چینج کولی شئ څه طریقې سره تاسو ګورئ دلته به زه راشم او دغه به وکړم دریم وکنم دریم ته به زه راشم اول خو به زه د دریم نوم ورته چینج کړم صحیح ده ته به راشم کسټم پکچر کرسر صحیح شو د یو نوم مې ورکړلو تر څو تاسو سره ته مشکل ونه اوسي دا مې راواخیستو او زه اوس ورته وایم چې دلته راځم ترډ ته دا دریم ډیپ ده زموږ سره کله چې زه دلته داخلېږم نو یو پکچر باید څنګه شي شو شي دوباره هلته کې داسې کې تاسو هر څه راوړلی شئ ضرورت مطابق چې څه تاسو غواړئ هغه یو کس ته تاسو یوزر ته شو شي هغه تاسو پکې شو کولی شئ یو میسیج وغیره وي تا پکچر کې راوړی وي یا نور څه وي نو ښه په اسانۍ سره دې ته راوړلی شئ زه به کرسر واخلم ګوره تاسو ته ویلیو مالته کې عملي هم خو د پریکټیکل څنګه به ورکوي بیا به یو آر ایل ولیکئ پکچر دپاره موږ همیشه یو آر ایل لیکو بیا بریکټ سټارټ سو راوند بریکټس کوم دې ته ویل کېږي تم یاد وي باید او دې ځکه اوس تاسو کې کوم پات چې دغه به ورکړي فات شو ایمیجز فولډر وکنه او د هغه د نن زما سره کرسر ډاټ جی پی ای جی په کوم باندې یو دنه تصویر دا راغللو کله چې زه اوس دلته راشم او دې ته کرسر راوړم دا کار نه کوي ولې نه کوي ځکه نه کوي چې دې ځکه څه شوي دي هلته کې ګوري هغه زیات شو سایز نو لاندې اورفلو وکړله نو زه به داسې وکړم چې اورفلو به ورته څنګه کوو بره دې ځکه دا وګوره دا دې ځکه راغله وګوره څومره مهم ده چې څونه سره تاسو مخ کېږئ دا به زه ورته هایډن کړم بیخي ورک کړه ښه اوس دلته کې ګورئ دا راغللو اوس دلته چې زه راځم تاسو هغه راوړم نو دا نه شو کېږي ولې نه شو کېږي دلته کې موږ ته ویلو چې تاسو به څه وکئ کامه به ور واچوئ یا کامه به واچو او دلته کې به زه آټو ولیکم اوس تاسو راځئ چې وګورم کار کوي او که نه کوي وګورئ څنګه مې آټو ولیکلو نو به څنګه زه دې ته کرسر راوړم ګوره زما سره چې کوم پکچر ده وګورئ ماشاءالله همغه پکچر څنګه شو کېږي سایز یې څومره ده 50 په 2 شپېتو کې ډایمنشن دا مو ورته ټاکلی دا شو کېږي ته وایي چې دا غټ ښکاره شي یا دې نه وړوکی ښکاره شي دا موږ څه طریقې سره کوو ګوره ورته وګوره شو کېږي دا شانتي دې نه وځم نه دې نه داخلېږم او دا بره سره شو کېږي که غواړئ چې دې سایز اضافه او کم کوئ راشئ دې ته او خپل پکچر ته مو راشئ چې په هر ځای کې ستاسو پکچر ده فرض کړه دا زما سره پکچر شو رایټ کلیک پې وکړه اوپن ویت څه شي کا اوپن ویت فرنټ یې که ساده طریقې ته ښیم تاسو هر څه سره چې کوئ فوټوشاپ سره کوئ دې سره کوئ فوټوپیا مې چېرته ښودلی آنلاین دا به راواخلئ او دې ځای کې آپشن درکوي ریسایز په دې به تاسو کلیک کوئ چې ریسایز ته راغلی پرسنټیج باندې ریسایز کوئ په پکسلز باندې زموږ ټول پکسل سره ده وګوره 50 هاریزنټل ده او 2 شپېته ورټیکل ده کله چې زه په دې ځای کې د دې ویلیو چینج کوم ګوره چې څومره زه ویلیو ورته زیاتوم د دې بل آټو چینج کېږي نو دې دپاره چې دا آټو چینج نشي نو بس راشي په خپله خوښه باندې ورکوي فرض کړه دلته کې مې ورته وویل چې داسې کوه داسې چې راځي دا د 200 راشي یا فرض کړه 300 دې راشي چې بیخي هغه مکمل ځای به نیسي بیا زه به یې کم 200 به یې کم او دلته کې به څه وکړم یو بله ویډیو ورته ورکړم چې دا د 200 راشي دا مې چې کله دغه کړلو دا به زه اوکې کړم ورته راغللو بس دلته کې راشئ کلیک وکړه بیخي هغه هم در لاس ورکړم دا مې سیف کړلو چې سیف مې کړلو اوس تاسو وګورئ د زموږ سره د دې ډایمنشن ګوره چینج شو 250 په 100 کې شو 250 په 200 کې شو اوس